دا ټول د نجلۍ دي نه زوی له حق نه پکې خاوند حق نه لري. ولور د نجلۍ دی هغه صاحب؟ ولور ټول د نجلۍ دی. کله کله چې خدا مکه د نجلۍ طلاق شي چې د دې په کور کې کومه باټلۍ ده، کوم مطلب یو تولیه زړیږي، دا هم د دې. نو دا خو پلار ځنې ګرځي، ورونه ځنې ګرځي، نو دا به دوژخ لره ولاړ شي. د خیر درمنو زموږ د ټولنې ترجمان، زموږ د ځوانانو سپین ږیري، د هر مشکل د هر چا ترجمان دی، د هر چا غږ اوري او د هر چا خبره کړې ده. زموږ په معاشره کې تر ټولو لوی ناسور دا وخت ولور دی. ما ډېرې کیسې لیدلې دي. د 11 میاشتو ماشومه د جنسي تېري ښکار شوې ده، د 6 کلو ماشوم هره ورځ 2-3 واقعې پیښېږي، خو خلک شرمېږي دا واقعه نه ښکاره کوي. نو زه هغه صاحب ته وایم دغه ولور چې دی په دې ولې خلک خبره نه کوي. زموږ د هر ځوان د هرې پېغلې دغه مسله ده. یو خو دا دی چې پوښتنه نه ځینې کېږي، بیا چې مور پلار ووایي پوښتنه ځینې وکړي، بیا دې په 200 لکه ورکړي، یو پوښتنه نه ځینې کوي. اوس نجلۍ په لورلایي کې وي، هلک په دوبۍ کې وي، نکاح په کراچي کې وتړل شي، دواړه نه پوښتل کېږي. دا ولور چې دی زموږ معاشره یې ډېره تباه کړې ده. دا وخت چې وطن دی، دا وخت چې د ماشومانو سره جنسي تېری کېږي، ما ته د سبب دا ښکارېږي. موږ ته که د ولور په باره کې هغه څه وایي. یاره خبره خو دا ده، اول خو دغه چې کوم پروګرام نن جوړ شوی و دې ټولو ته مبارکي وایو. الله پاک د حلالې ګولې ترتیب ورته برابر کړي. الله پاک قادر ذات دی چې څنګه حرامه ګوله چاته ورکولی شي، حلاله هم ورکولی شي. الله پاک دې هر چاته حلاله ګوله ورنصیب کړي. خبره دا د جمال صاحب چې ما لر دا اوس کې یوه زنانه راغلې وه چې ما لره مرکه راشي، زما پلار ما نه ورکوي. ولې مې نه ورکوي؟ ول په دې مې نه ورکوي چې زما پلار ډېرې روپۍ ځینې غواړي. راته ویې ژړل چې مولوي صاحب د خدای روی درته نسم، یا یو تعویض راکه، یا یو وظیفه راکه، یا دعا راته وکړه. د الله رسول فرمایي تر ټولو برکتمنه نکاح هغه ده چې ډېره اسانه پیدا شي، تر ټولو برکتمنه نکاح هغه ده چې مهر یې کم وي. موږ راولاړ سو، دا شی مې د ځان دپاره فخر وګڼئ. حضرت عمر فاروق فرمایي رضی الله تعالی عنه که دا شی د فخر خبره وای نو پکار دا وه چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په برکۍ سونه ورکولی، بیا یې ښځه غوښتې وای. خو چونکې زموږ د معاشرې رواج پر موږ ډېر غالبه دی، دا رسم پر موږ ډېر غالبه دی، دا یو ډېر غلط سوچ زموږ په معاشره کې جوړ شوی دی چې زه به خپله لور خامخا په روپۍ ورکوم. او دا لویه پریشاني دا د ما یو ډېر محترم سړی ولیدی، ده دا خپله لور په ډېرو روپۍ ورکمال. ولې حاجي صاحب دا دونه روپۍ دې واخیستلې؟ ول زه زما وزوی ته په چیش کوزده ور وکړم. نو مال ظالمه ته راولاړېږي، لور خرڅوې. نو دا معاشره چې نن دومره تباه ده، دومره ذلیله ده، سره د دې چې لمونځونه ډېر کوو، سره د دې چې حجونه او عمرې او تبلیغ او جهاد ډېر کوو، لیکن تر ګرد کائنات الله پاک موږ ذلیله کړي. هغه وجه دا ده په موږ کې منافقت ډېر دی. موږ د مظلوم حق تر پښو لاندې کړی دی. د مظلوم چې هغه یو سیاسره ده، هغه زنانه ده، هغه زما خور ده، هغه زما لور ده، او بیا زه راولاړېږم دا لور په هغه وخت کې ورکوم، پر 3م واده پر 4م یې ورکوم. 50 لک روپۍ راکوي، په 50 لک روپۍ کې بیا 20 لک روپۍ په لور خرڅوي، 10 لک روپۍ دی حج کوي، دی ځي بیا هلته دوکان و کور په اخلي. الله دې موږ ټوله وساتي. که زه د خپله جانبه څه دا ترتیب شروع کړم چې زه به زما لور په پیسو نه ورکوم، که ته جمال صاحب ترقي دا د دې ځایه څه خبره شروع کړي زه به خپله لور په پیسو نه ورکوم، زه دا بل دا بل انشاءالله العزیز خبرې به برابرې شي. که نه نو بیا د الله رسول فرمایي بیا به بدکارۍ عامې شي، نکاح چې د هغه به د مابین څه ورکه شي. الله پاک دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ هغه لاره خپله کړو چې زموږ د معاشرې پکې عزت دي، زموږ د معاشرې، زموږ د لور، زموږ د خور، زموږ د سیاست پکې عزت دي. او عزت چې کله الله موږ ته راکړي بیا ژوند ښه خوند کوي. که عزت نه ولو بیا مرګ ډېر ورباندې بهتره دی. الله دې قدر وکړه، الله دې ژوندی لره. دا دونه خبره نه ده، ودې ګرځي. او شرعي ولور څو دی؟ شرعي ولور په کم 3 تولې سپین زر دی. اوس ګوره دا ولور تقریبا 9.5 روپۍ جوړېږي بالا نه. دا ولور او حق مهر یو شی دی که ولور جلا دی حق مهر جلا؟ اصلي کې موږ راولاړ سوي، موږ د دې دواړو جلا جلا نمونه ورکړي دي. مهر دا دی چې زه راولاړ سم مطلب ووایم چې نه دی معلوم چې څونه مهر دی، نو بیا موږ ته وګوره په علاقه کې څو مهر سوی د پلاني لور، د پلاني خور، د پلاني علاقې زموږ د معاشرې نجونې په څو تللي دي، هغه مهر سلو. او بله دغه دی چې مطلب زه راولاړ سم چې بالکل شرعي مهر دی، په کم 3 تولې سپین زر د هغه قیمت 9.5 روپۍ جوړېږي، یا به څه پورته کښته جوړېږي. بس دا مهر دی. دا 9.5 زره د چا دی؟ دا د دې بچی دی، د دې خپل جایداد دی، ملکیت خپل دی. دې ته چې بیا په دې واده کې کم فرنیچر ورکړي دي، سونه ورکړي ده، لوښ ورکړي دي، بنګړي ورکړي، کپړې، دا ټول د دې حق د دې خپل د دې خپل دی. خاوند هم حق نه لري، د نجلۍ مور پلار هم نه لري. بل د نجلۍ چې موږ ورکوو یا ځوان ته واده کوو یا نجلۍ ورکوو، د دې خوښه به پښتو کې به نه پښتو. پیغمبر علیه السلام له یوه زنانه راله،
ولیا رسول الله زما پلار زما د اکا و زوی ته ورکړم او زما خوښه نه ده. پیغمبر اسلام تستی هغه هلک راوغوښتي بیا یې نکاح پر دغه ځای ورماته کول د دې نه ده خوښه یې نه یې نسي قطعا یې نسي او چې د دې خوښه نه یې نکاح وتړې دا نکاح په چیز کې ما د راځي؟ ټول دوژخ د دې د مثال دی لکه ستا لاندې موټرسایکل که موټر ولاړ موټر دی زه ستا موټر خرڅ کړم دا به څنګه نو دا خو ډېر بد کار دی. دا چې مطلب دی بیا هم نکاح وتړي دا د نو نه د نکاح نه ده تعلق چې دی دا خو زنا دا سو بدکاري ده دا نکاح نه ده دا بدکاري دا نکاح نه ده قربان